او زمونږ محفل به تر سبا وي چاته چې مور نارې وخي هغې دي ځینه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د خوږ چینل FM 93 خوږ اوریدونکو ستاسو خوږ آرجې حیات ګل تالاشا تاسو ته وایي هر کله ستړي مشي او خواږه سلامونه. اوریدونکو څنګه حال دی؟ طبیعتونه، مزاجونه، حال احوال، کلی ولس، چم گاوند هر څه ټیک ټاک دي. امید لرم د پاک رب نه چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې فټ فاټ به ښه خوشاله به ښه په موج مستۍ سره به او د زندګۍ د رنګینونو به ښه خوندونه او مزې اخلئ که نه. روز به هم د خیره سره ډېره زیاته ښکلې زبردسته شانداره مزېداره ښه ډېرو زیاتو مزو سره ښه ډېرو زیاتو خوشحالو او کامیابو سره تېره شوي وي که نه. جناب څنګه چې همیشه زه دا یو خبره تاسو ته کومه چې کومه ورځ هم سبا کېږي تاسو له موږ له ځان سره سمې ډېرې زیاتې خوشحالۍ او کامیابۍ راوړي. خدای انحصار بیا په موږ باندې کېږي چې موږ دغه خوشحالۍ او کامیابۍ ترلاسه کوو که نه چېرته ګرځو او په غمونو پسې ډډې مږو. جناب کله هم چې د ورځې آغاز په پوزیټیو انداز سره وکړئ، په ښه سوچ سره وکړئ او په دې سوچ سره وکړئ چې زه به څومره خدمت خلق کومه، د الله مخلوق سره به څومره ښېګړې کومه، د چا د خوشحالېدو به زه څومره کوشش کومه، چا سره به نیکي سونه کومه، نو هغومره الله پاک به تعالی هر ځای باندې کامیابي درکوي او هر ځای کې به تا ته خوشحالي درکوي. که ته د بل مسلمان د ښېګړې او د خیر کار کې، الله پاک به ستا په هر کار کې خیر او برکت اچوي. دین علاوه زمونږ په اوریدونکو کې چا کورونو کې ودونه منګنیانې فنکشن وي، ډېر دې مبارک شي. د چا په کورونو کې بیماری وي، څوک په خپله بیمار وي، الله پاک د هغې له روغ جوړ صحت ورکړي. خبرې خو ډېرې زیاتې دي، خبرې به ټولې کوو، خو تاسو ته ټلیفون د لیکې شمېره وایم، د میسج طریقه درته وایم، د هغې نه پس به بیا ستاسو ته یو ټریک پلی کوو، د هغې نه پس به ډېرې خبرې وکړو، ډېرې ګیلې ننواتې به کوو. څوک چې خفه وو چې زه نه راتلم او چا مس کولم، نو هغې له زه هغه روز په بدله ورځ راغلی او څوک چې خوشحال وو چې ښه ده چې دا سپېره خو نه دی راغلی، نو هغې دپاره زه بیا یو ځل راغلم د سوځولو دپاره. ښه نو کال کولی شئ په 09165155093 باندې، میسیجز کولی شئ په 8881 باندې RD93 به ټایپ کړئ، سپیس به ورکړئ، خپل نوم ولیکئ، بیا به سپیس ورکړئ، د ځای نوم به ولیکئ او سینډ به یې کړئ په 8881 باندې. او لومبی ټریک در باندې نن داسې ټریکس ته باندې ورم چې دا مخکې به تاسو ما ورولي، خو زه ډېر زیات لیټ رارسېدم، وسیله دغه رارسېدم چې پروګرام مې سټارټ کو، خو دا سندره څه ټایم کې زما ډېره زیاته خوښه وه، نو نن بیا پلی کوو. خوښ هم ده که نه؟